سلامونه دوستانو، خدای دې وکړي جوړ او روغ به یې. دوستانو غواړم تاسو ته په موبایل کې د ویډیو د تګ وهلو طریقه در وښیم. ډیری دوستان دي راځي خپلې ویډیوګانې اپلوډ کوي، هیڅ تګ نه لري، هیڅ ډسکریپشن نه لري، هیڅ یو سم منظم ټایټل نه لري. نو بیا دوی او کوم تر اوسه چینل هم سبسکرایب کړی نه وي، مهرباني وکړئ دا سره تکمه وکیږئ، په څنګ کې یو زنګوله راځي هغه هم وکیږئ تر څو نورې ویډیوګانې تر تاسې زر در ورسیږي. عبدالمتین سروري یم او تاسې ګورئ حجي سروري چینل. دوستانو راځم په موبایل کې دا کار تاسو ته ښیم، البته کمپیوټر کې هم غواړم تاسو ته وښیم. ولې ډیری دوستان له موبایل نه کار اخلي او دومره زیات کمپیوټر ته لاسرسی نه لري، نو ځکه غواړم دا کار تاسو ته په موبایل کې در وښیم. نو یوټیوب سټوډیو هر یوټیوبر ته نیاز ده چې باید انسټال په موبایل کې ولري. که چیرې تاسې تر اوسه پورې هم دغه نه لرئ، نو دغه یوټیوب سټوډیو له ګوګل پلی نه انسټال او نصب کړئ. زه راځم د دې یو ویډیو په اړه باندې تاسو ته هغه ټایټل او ډسکریپشن دا ټول در ښیم، ځکه دا ویډیو په 3 ورځو کې 1401 نفرو کتلې ده او داسې وبولسې 1403.3 ساعته کتل سوې ده دا ویډیو. داسې ډېر کم وخت ده او بیخي زیاته کتل سوې ده. نو راځم دو ته ما څنګه ټایټل ورکړی ده. ټایټل دوستانو تاسو وینئ د فلم اخیستلو الوتکه هواپیمای بدون سرنشین پښتو سو فارسي سو او همداسې دغه د ډرون ماډل او نوم یې لیکلی ده. دا خو ټایټل څه ده، کته راځم ښه دلته ورځم ایډیټ ته ډسکریپشن. دلته مې دغه تاسې وینئ دوستانو په دې رقم باندې تاسې هم خپل څه شي هغه ډسکریپشن کې هغه څه ولیکئ چې هغه د تاسو د ویډیو په اړه باندې وي. داسې شی مه لیکئ چې د تاسو ویډیو د یو څه په اړه وي او تاسو راجګیږئ بل څه لیکئ، ځکه دا یوټیوب بررسي کوي، ګوري، نو بیا هغه ویډیو د تاسې لیدونکي نسي پیدا کولی او هغه له پامه غورځېږي. نو تاسې همیش په دغو ژبو کې داسې څه ولیکئ چې هغه مربوط د تاسې د ویډیو په محتوا باندې وي. نو داسې ده، ما ډسکریپشن کې یا په معلوماتو کې دا معلومات ورکړي دي. لینک ښه د خپل چینل لینک مې هم ورکړی ده او په انګلیسي باندې مې لیکلي دي، په فارسي مې لیکلي، په پښتو مې لیکلي دي تر دغو ځایه پورې. البته 738 حرفه ما لیکلي دي، تر 50,000 په دې ځای کې موږ تاسې ځای لرو تر 50,000 حرفه ولیکو. دا د معلوماتو ځای و، دا خو ټایټل څه، دا دوم معلوماتو ځای څه او دریم د تګ ځای ده. دغه کوم چې تاسې اوس وینئ دا ضرب الامیز دی ورسره. دا ګورم ما په عربي مې هم لیکلی ده، البته هغه کوم څه چې د ما په ویډیو کې دي هغه څه مې لیکلي، په انګریزي مې هم لیکلی ده، پښتو او فارسي مې هم ټایټلونه ورکړي دي. نو د دې وجه ده چې یو څوک راځي دغه شیان سرچ کوي په یوټیوب کې، نو خامخا د ما ویډیو هم دوی ته مخته ورځي او دوی ګوري. نو تاسې هم خپلې ویډیوګانې چې کله اپلوډ کوئ، نو یو ښه منظم ټایټل ورته وټاکئ یا سرخطي ورته وټاکئ، ځکه دا په سرچ کې راځي، په جستجو کې راځي. همداسې ډسکریپشن، داسې کوم څه لیکئ دا ټول په جستجو کې تاسې ویډیو مخته راولي، را پیدا کوي. همداسې تګ چې ډېر مهم ده، دغه تګ وهل په موبایل کې، دلته باید تاسې تګ ورته ووهئ. نو تګ وهل په دې طریقه ده. مثلا زه راځم
سروری مې ولیکه او دا تکمه مې وویله. یا مې سروری ولیکه دا انټر مې ووایم. نو دغه د تاسې یو تګ دلته جوړ څه برابر سره. بیرته غواړم پاکم. نو دغه سوه د تګ ځای او دغه سوه دلته زه دغه زینه علامت ورکوم. دا په دې ډول باندې دوستانو دا به ووهئ بیا سروری. ځکه دغسې ورکړئ نو بیا د تاسې ویډیوګانې په سرچ کې ډېرې راتلی سي. دا مهم ده. او کوم دلته درې اولني کلمې چې موږ لیکو دا په دې ځای کې دا به ذخیره کړو. نو په اول د ویډیو کې هم راتلی سي. که زه دلته ورسم او دلته سرچ کړم حاجي سروری، دا د ما چینل نوم ده او تاسو ته به راپیدا سي. بلکل دلته اوکې ورباندې وکړم. نو ګورو دغه دلته کوم چې دا زینه ورکړې وله دغه په دغو ځای کې هم را مخکې سو دا راپیدا سو دا ټایټل بیخته. نو دغه څه د موږ سره ډېر کومک کوي چې زموږ ویډیوګانې ډېر لیدونکي ولري او خلکو ته ډېره مخته ورسي، ډېره وکتل سي. نو تګ، ډسکرپشن او ټایټل دا تاسې مه هېروئ او مطابق د خپلې ویډیو ولیکئ. په آخر کې دوه نورې ویډیوګانې هم ایږدم که مو خوښې سوې ویې ګورئ. نو تر بلې ویډیو چې بیا راځم په څښتن تعالی مو سپارم. د خدای په امان.